هیڅ پوه نشم د ګوتو په شمار شپې وې تېرې دي دا یو کال کېږي چې مړ ده او موږ واړه بچي راته پاتې دي او توره مې نیستي ده او ټول ناروغه ټول مریضان ډاکټر ته لاړ موږ ته دوا نه راکوي تاسې موږ ته قرض راوړئ چې موږ نوره دوا درکړو ما په خپله زیړی ده تور زیړی مې ده درک ته مریضه یم موږ ته دوا یې نه راکوي چې نسته خلکو ته چې هغه نه هغه کېږي ما بچي ډوډۍ په ارمان دي چې موږ ډوډۍ خوړلې وای یو به څنګه جواری ورته پوخ کړم هغه هم په نیمه ګېډه باندې ورکومه د غره ورګړو پسې ولېږم شاوخوا خلک به یې راټولوي یې راوړي کور دلته په لحد کې ګرفتار په خپل عمل یم راوړي یې کور ته بیا زه ورته ټکله پې پخوم کوتر کې چې ورته وکړم بیا یې وچکي ورسره همزاتیګی وسري لږ کور هېڅ یې نه لرو د الله هیله دی چې شی نشته ژوندون مې د دنیا بچې به خفه دي راته بچې به راته ژاړي نورو ته به څنګه څوک الله د ایمان راکړي خدای هم د ثواب وکړي نور خو هېڅ هم نشته د الله هیله ده د الله هیله ته به کښېنو د الله هیلې ته به ناست دي نور هېڅ شی هم نشته د خدای در پاته نه څه ووایي په پښو یې پټ کړو په سرو راته لوسي په تن یې پټ کړو په هغه راته لوسي تا ما جامې راکوي موږ یا غوڅو په غاړو کې اچوو بیا یو څو شېبې وې تېرې دي ژوندون مې د دنیا یو څو یخني ده بچو مې یخ کېږي زغال نشته لرګي نشته ده چې زه ورته اور بل کړمه بخارۍ نشته چې زه ورته اور بل کړمه او دوی ورته کښېنم تاوده یې کړمه ټیکري کې ځان راتاوم او په یوه بلستان کې ټول سره راتاو کړم چې ځان سره یې راوړاندې کړم سینې سره بچی یې راوړاندې سي ساړه دي یخ ده سړونه لړزېږي جوراب یې نشته بوټ نشته ایران دي موږ سره باید یې مرسته وشي موږ سره کومک وشي موږ ډېر بېوزله خلک موږ سره کومک وکړئ موږ سره مرسته وکړئ موږ تباه او برباد یو ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې وې تېرې دي څوک د ما ویډیو ګوري ما سره بې مزده یم ما سره کومک وکړئ ما سره مرسته وکړئ چې الله د شکر راځي چې تاسو ته د الله له موږ په دوو درکې موږ سره ډېر کومکونه وکړئ چې موږ ډېر بېوسې ډېر بېوزله یو د الله هیله ده بل هېڅ نه لرو ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې وې تېرې دي